په امریکا کې اوسېږو، په اروپا کې اوسېږو، خو خپل د حق څخه خبر نه یو چې موږ کوم. اول نمبر چې کله پولیس دې ودرئ دی. دوم نمبر ته غوږ شه. هغه دکاندار چې کوم دکان ته ورځئ، مارکیټ ته ورځئ یا ګیس سټیشن ته ورځئ. دریم یې درته وایم چې دریم کوم ځای دی، بانک ته ځئ، د بانک حساب خلاصولو د خاطره هغوی درنه څه کوي، د آی ډي غوښتنه کوي، ستا د هویت. او څلورم څه شی دی؟ څلورم کله چې یو اماکن یا هماغه دولتي ځایونو ته ته سفر. سلامونه دوستانو، راځئ خپل حق باید وپېژنو. په امریکا کې اوسېږو، په اروپا کې اوسېږو، خو خپل د حق څخه خبر نه یو چې موږ کوم حقونه لرو. په کوم وخت کې موږ کولی شو چې یو کس که هر څوک چې موږ نه پوښتنه کوي چې کولی شم چې زه ستا آی ډي کارت وګورم، آی ډي کارت یعنې ستاسو ډرایور لایسنس یا همداسې ګرین کارت یا پاسپورټ، هر هغه څه چې ستا هویت پکې معلومیږي، هغه درته وایي چې دغه زه کولی شم چې وګورم. ته کولی شې چې په کوم ځایونو کې ته باید دغه معلومات ورکړي او دغه آی ډي کولی شي چې هغې ته لاس په لاس کړي. اول نمبر چې کله پولیس دې ودرئ، تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې که چېرته ته پولیس دې درئ، نو د هغې علت معلوم دی. یا به ته سپیډ والی، یا به ته د سور لایټ نه تېر شوی، یا د لایټ ته به نه ودرېدلی، یا بې ځایه لین دې کراس کړی دی، یا بې ځایه روانې، یا په غلط سړک باندې روانې، او یا تیز رفتارې، یا موټر پلیټ دې خراب دی، ګاډي لایټونه دې کار نه کوي، یا همداسې نور شیان. په دغه صورت کې که چېرته تا پولیس درئ، حق لري پولیس چې تا نه د هویت پوښتنه وکړي. د هویت ثابتولو د خاطره هغه تا نه څه کوي؟ ډرایور لایسنس غوښتنه کوي، د آی ډي غوښتنه کوي. اولین کار د هغې دا دی وایي چې کولی شم چې زه ستا آی ډي وګورم. آی ډي سره چې هغه نور کوم سوالونه چې درنه کوي چې راجستریشن ماته راکړه، انشورنس ماته راکړه، هغه شیان به هم ورته ورکوي. خو اول سر کې نوم د څه شي راځي؟ د آی ډي راځي، چې ده باید آی ډي هغې ته ورکړي چې تر څو ستا هویت هغې ته پته ولګي چې ته څه کاری، چېرته اوسېږې، آیا ته دغه شیان دې چې ماته راکړه، دغه راجستریشن چې ماته دې راکړه، انشورنس دې چې ماته راکړه، آیا د آی ډي سره سمون خوري، آیا دې سره میچ خوري؟ دا اول نمبر دی. دوم نمبر ته غوږ شه چې ته خدای ناخواسته موږ او تاسو مسلمانان یو، شراب او الکولي شیان موږ نه خورو. که چېرته که څوک استفاده کوي، نو هغه صورت کې هغه دکاندار چې کوم دکان ته ورځئ، مارکیټ ته ورځئ یا ګیس سټیشن ته ورځئ، هغه ستا نه د آی ډي پوښتنه کوي. آی ډي د ماته راکړه، یعنې آی ډي ستا پوښتنه کوي چې ته زه وګورم چې آیا ته 18 کلن نه پورته یې، آیا 18 کلن شوی یې چې ته دغه استفاده کوي. نو په هغه صورت کې ته حق لري، او هغه حق لري چې تا نه آی ډي پوښتنه کوي، او ته دا حق جوړیږي چې ته باید خپل ډرایور لایسنس هغې ته ښکاره کړي، یا همداسې نور ګورنمنټ آی ډي چې تا سره دی، هغه باید هغې ته ښکاره کړي چې ته بیا هغې نه وروسته ته کولی شي چې څه وکړي، هغه الکول په بیه واخلئ، هغه شراب یا بیر یا همداسې نور شیان چې الکولي دي، او هغې کې د هویت ثابتولو د خاطره چې ته باید هویت ثابت کړي چې ته 18 کلن یې، او 18 مثلا عمر دې جیګ دی. دغلته ستا د هغې حق جوړیږي چې تا نه پوښتنه وکړي چې آی ډي دې راکړه. که چېرته په دغه صورت کې هغه پوښتنه نه کوي، نو هغه بیا مجرم دی. او که چېرته ته بیا ورته نه ورکوې، نو په دغه صورت کې هغې بیا نشي کولی چې تا ته څه کړي، دغه الکول درته درکړي، دغه کوم شراب چې دی یا کوم بیر چې دی، تاسو ته نه غوښته دی او غواړئ چې واخلئ، نو هغه بیا درته نه درکوي. او که چېرته آی ډي دې ورته ښکاره کړه، په هغه صورت کې هغې کولی شي چې درته درکړي. دریم یې درته وایم چې دریم یې هغه ځای ته چې ته غواړې حساب خلاص کړې، یعنې ته بانک ته ځې، د بانک حساب خلاصولو د خاطره هغوی درنه څه کوي، د آی ډي غوښتنه کوي، ستا د هویت ثابتولو د خاطره هغوی غواړي چې ته وپېژني چې ته څه وکړې. آیا ته د امریکا وګړی یې، آیا ته امریکا په سیستم کې ثبت یې. نو هغې د خاطره که چېرته تاسو بانکي حساب خلاصوئ، یعنې بانک اکاونټ موږ او تاسو ورته وایو چې هغه که چیکینګ اکاونټ دی، هغه که سیوینګ اکاونټ دی، هغه که کریډټ کارت دی، هر هغه څه دپاره چې ته اپلای کوې، بانک ته چې ورځئ، هغه تا نه څه کوي، د هویت پوښتنه کوي، د آی ډي کارت پوښتنه کوي. ډېر نور ځایونه دي هم پوښتنه کوي، خو دا هغه مهم ځایونه دي چې زه یې تاسو وایم چې دلته حتمي او ضروري چې ته که چېرته فزیکلي
یعنی کار در سره نی هغه وخت تا ته اجازه نه درکوي چې ته هلته کوم کار درته ترسره شي. یعنی که چېرته ته پیسې وباسې تا سره باید فیزیکل آی ډي وي، که چېرته ته حساب خلاصوي په تا سره باید فیزیکل آی ډي موجود وي، او که همداسې نور دغه شیان دي چې هلته ضرورت د دې ته چې ته حتما او ضرورا ته څه شی باید ولرې، فیزیکل آی ډي باید ولرې ځان سره. نو بعضې ځایونه دي چې هلته آی ډي کارت ته تصویر یې موږ ګوري، هغې بیا هماغه د تصویر له لارې مخته ځي، خو دغسې ځایونه چې دي بدون د فیزیکل آی ډي څخه ډیره سخته ده که چېرته ګزاره در سره ونه کړي. او څلورم څه شی دی؟ څلورم کله چې یو اماکن یا هماغه دولتي ځایونو ته ته سفر کوې، یا اول سر کې زه درته وایم چې پولیس سټیشن دی یا هیډ کوارټر دی، که چېرته ته یو ځای کې ټکر کوي، ته هغه د راپور پولیس هلته راځي او راپور جوړوي، هغې نه وروسته بیا هغې درته وایي چې یو هفتې کولی شي او یو هفتې نه وروسته ته کولی شي چې راشې څه وکړې، آی ډي کارت دې واخلې. نو په هغه صورت کې چې ته هلته بخښنه غواړم زه آی ډي کارت وایم، ته کولی شي چې وایي خپل ریپورټ ترلاسه کړې. نو په هغه صورت کې که چېرته ته هلته د ریپورټ اخیستلو د خاطره ځې، نو په هلته ته څه کوې، ته باید خپل آی ډي کارت وښایې. که آی ډي کارت ته ورته ونه ښایې، نو په هغه صورت کې هغوی تا ته ریپورټ نشي درکولی، د هغې هویت دې ستا نشي ثابتولی. همداسې نور دولتي ځایونه دي چې هغه بیا سوشل سکیورټي هم پکې راځي، هغه بیا همداسې نور دولتي دي چې هلته حتمي او ضروري دی، چې خو هغه ما درته ویل چې دا څلور هغه مهم او عمده ځایونه دي چې ما درته په نښه کړي دي. نور ځایونه هم ضرورت دی چې هر چېرته ځې امریکا کې چې هر چېرته ځې هلته تا نه آی ډي کارت درنه غواړي. حتی یو عادي ځای ته چې ځې هلته چې ته دننه کېږې، نو هغه تا نه د آی ډي کارت پوښتنه کوي. نو هغې د خطره ته باید همیشه ډرایور لایسنس دې په خپل جیب کې وګرځئ، تر څو دغسې حالاتو سره چې مخ کېږې ته باید خپل آی ډي کارت ولرې. مخکې د هغې نه چې ته په هغې پوښتنه وکړې، ته خپل آی ډي کارت باید هغې ته وښایې. نو دا هغه څلور عمده دغه دي څه ورته وایي ځایونه دي چې دلته باید حتمي او ضروري ته باید خپله فیزیکل آی ډي یا ډرایور لایسنس موږ ورته وایو. که چېرته ډرایور لایسنس نی، ګرین کارت باید وي، او که چېرته ګرین کارت نی ته باید ورک پرمیټ وي. دغه څخه یو دانه باید ولري، او چې پاسپورټ ولري هغه خو هغه بیا جدا خبره ده. نو دغه شیانو څخه باید ته یو هم په جیب کې باید ولرې، او مهمه پکې دا دی چې ډرایور لایسنس دا باید همیشه ستا په جیب کې باید وي. نو دا هغه څلور ځایونه دي چې تا ته ضرورت دی چې دغه په دغه حالاتو کې که چېرته هغوی د آی ډي کارت غوښتنه کوي، نو ته حتمي او ضروري ستا مسؤلیت جوړېږي چې هغوی ته خپل آی ډي کارت یا ډرایور لایسنس دغه دی ورته وښایي. نو دا هغه څه دي چې باید په امریکا کې باید په دې هغې شیانو باندې پوه شې، خپل حق څخه باید دفاع وکړې، خپل حق باید وپېژنې، ځکه چې بعضې وخت خپل حق نه پېژندل هم سړي ته ډېر زیان رسوي. چې مثال په یو څه شي باندې نه پوهېږي، که هلته یو پوښتنه یو دغه درنه کېږي، نو هلته اشتباه ورته ځواب ورکوي، دا هم یو جرم دی. نو په هغه صورت کې بعضې همداسې هغه عمومي ټکي خو باید ستاسو په یاد وي او په ذهن کې باید موجود وي، تر څو چې که چېرته مخامخ کېږي، نو حتما دا ذهن ته دې بیا راځي چې مثال دغسې ما د صدام حسین یو ویډیو لیدلو چې دغه باید زه دغه کار داسې وکړم. نو په خدای وسپارمه، ژوندي اوسئ، ویډیو کولی شئ چې ټول فامیل او دوستانو سره شریک کړئ، تر څو دغسې دغه سره قوانینو څخه بلدیت پیدا کړي. او تر بله ویډیو پورې چې زه صدام حسین افغان ستاسو ورور ستاسو چوپړ کې حاضرېږم، په خدای وسپارمه. السلام علیکم.